معتقد با این هستیم که تمام بستایی که به اساس حکم مقرری صورت گرفته اونا را همه را در رقابت آزاد بیاریم و انشالله در هفته آینده 85 بست دیگر را هم خدمت شما جناب هاشمی صاحب روان کردیم. امی امتحانات جمعی یکی از شیوه های است که با همکاری اداره ملی امتحانات او را ما برگزار کردیم که امسال سال دومش است یا دور دوم از امتحانات است که در طول تاریخ خدمات ملکی برگزار کردیم. تیره د کانکور نتیجه دا وښودله چې په کانکور کې زر او زور ځای نه لري. پروسه امتحان خیلی شفاف بودن و کسایی که واقعا کمی مطالعه داشته باشن خیلی سخت نبودن. امتحان هم خیلی شفاف. تشکر کنم از کمیسیون اصلاحاتی اداره. شفاف پروسه و د امتحاناتو د ملي کمیټې څخه مننه او همچنان د اصلاحات لرونکې کمیسیون چې داسې پروسې په کار اچوله. د اولین ځل لپاره هغه کسانو ته چې نه واسطه لري او نه چا سره پیژني، زه یو سره نه پیژنم، خو په خپل همت سره راغلي دي دلته او دا امتحان یې په موافقانه توګه سپاري کړې ده او نن دوی راغلي دي دلته او وزارت مالیې پورې مربوط شوي خلک دي. زه د زړه د کومې نه تاسو ته ټولو ته مبارکي وایم او په دوه هفتو کې دننه موږ غواړو چې دا ټول کاغذي کارونه او دا مسایل خلاص شي چې مامورین خپل کارونه کې وکمران شي او دوی خپل کارونه پیل کړي. انشاءالله دا به یو نوی پیل وي، یو نوی حرکت وي. زه مطمئن یم چې انشاءالله ډېر بدلونونه به راځي او موږ خپل وطن ملک او خپل وطنوالو ته تعهد لرو چې یوازې او یوازې د هغوی خدمت کوو او د هغوی د بیت المال ساتنه کوو او نه پرېږدو چې څوک پکې لاسوهنه وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان گرامی، امروز جای بحث مسرت است که وعده‌ای که ما داده بودیم به خاطر استخدام 220 بحث ورودی به وزارت مالیه جامع عمل پوشید. تمام بحث ها از طریق رقابت آزاد شفاف طی مراحل شد و حق به اقدار رسید که ما از صمیم قلب این فقط برای آن کاندیدایی که در این پروسه رقابتی موفق شدن از صمیم قلب تبریک میگم. انشالله تمام روند استخدامشان در 1-2 هفته پیش رو نهایی میشه. در ضمن یک بار دیگر میخوایم که اطمینان بدیم که تمام بحث‌هایی که به اعلان سپرده شده، بحث‌هایی که 2 پروسه استخدامش از طریق رقابت آزاد طی مراحل میشه، بحث‌های ریاست‌های گمرکات اعلان سپرده شده و عنقریب بحث‌های خالی، تمام بحث‌های خالی 3 و 4 از طریق رقابت آزاد اعلان میشه. پروسه ابتدایی استخدام ما آغاز کردیم که این روز موافقانه بحث‌های 5 و 6 کامیاب شدن و برای کلشان تبریک میگم. و من خودم در سر ورق امتحانم یعنی به این باور رسیدم که شفافیت وجود داره و تشکری میکنم که از خود رهبری وزارت مالیه که این چنین بحث‌ها اعلام کرد و افرادی که بیکار بودن اصلا 204 بسته اشغال کردن و من تشکری خاص از خود وزیر صاحب میکنم. با کسب 170 نمره در بخش جنبای خود کامیاب شدیم. از دل با شما تعهد می‌سپاریم و شما مطمئن باشید با امیر رقم شفافیتی که ما آمدیم و کامیاب شدیم و بستار گرفتیم با امیر رقم شفافیت کار میکنیم. واقعا په افغانستان کې لومړي ځل لپاره موږ د دغه شان یو پروسې شاهدان وو چې دریو مختلفو اداراتو په یو ځای د ټیم ورک په نتیجه کې داسې یوه رڼا او شفافه پروسه په کار باندې واچوله. و بدون از اینکه من کدام واسطه داشته باشم و یا کدام شخص را بشناسم، در حالی که من حتی وزیر مالیه را هم نمیشناسم که کی هستن، من تانستم در این پروسه کامیاب شم و خیلی خرسند هستم از این پروسه. بسیار زیاد تشکر از ریاست منابع بشری وزارت مالیه که امروز با ما خیلی همکاری کردن و در این پروسه خیلی ما همکاری کردن و چیز مشکل خاصی به جا نبود. بعد مسئولات راحلی بچه می‌کرد. یعنی تقاضای من از دیگه کسایی که فارغ شدن از پنتون هم امی است که یعنی اعتماد خود تغییر بدن نسبت به پروسه رقابت آزاد اشتراک کنن و همچنان میتونن بر اساس لیاقت خود بستای وزارت ها را از خود کنن. بسیار تشکر.
جهان سپاس از جناب وزیر صاحب که پروسه را برای ما مهیا ساخت و ما بتانیم از این طریق به بحث دفاع خود کامیاب شیم.